پاکستانی جاسوسان افغانستان کې بنډارونه کوي، خو د کراچۍ زندان په افغان ښځو او ماشومانو ډک دی. دا چې د جنرال موبین ترڅنګ نورو څه ویلي پاتې معلومات هم دلته وګورئ او مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو واکمنېدو څخه تر اوسه وخت ناوخت د پاکستان استخباراتو او پوځ ته نږدې کسان پرته له کوم قانوني اسنادو افغانستان ته راځي او دلته حتی طالبانو سره بنډارونه کوي. طالب مشران او کشران نه دا چې د هغه نیولو او شړلو هڅه نه کوي، بلکې ورته پورته هم نشي کتلی. خو بل خوا بیا د همدې پاکستان زندانونو د افغانانو څخه ډک دي. کراچۍ کې 300 افغان ښځې او ماشومان بندیان دي. د پاکستان د بشر حقونو ملي کمیسیون دغه هیواد کې د افغان کډوالو له وضعیت څخه اندېښنه ښیي او وایي د ښځو او ماشومانو پر ګډون څه باندې 300 افغان کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو له کبله د کراچۍ ښار په یوه زندان کې بندیان دي. دغه کمیسیون ویلي د افغانستان د کډوالو له وضعیت اندېښمن یو. 149 ښځې او 165 ماشومان چې د درملنې لپاره پاکستان ته تللي وو د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله نیول شوي او د کراچۍ ښار په یوه زندان کې دي. د پاکستان یاد اقدام د بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی چې یو شمېر یې دلته تاسو سره شریکوو. جنرال موبین لیکلي زما تړلی لاس او ستا درنې څپېړې، یو ورځ خو به اشنا دا په حساب کې راولم. فکر کوم د افغانانو په تقدیر کې خوشحالي نشته. تور پنجاب پر اسلام آباد د برید ترهان نیولي. یاسر عتید لیکلي پاکستان تر خپل توان هر وخت په مظلومو افغانانو ظلم کړی او ځورولي دي، خو یوه خبره ده چې په خلاصو غوږونو یې واورئ. حتما یوه ورځ راتلونکې ده چې د ذرې حساب به ورسره کوو او د دې مظلومو افغانانو د اوښکو غچ به ترې اخلو. نمک حرام ګاونډیه په تمه اوسه. فیض الله فیضان لیکلي که یو پاکستانی جاسوس په افغانستان کې اعدام کېدلی، افغانستان ته د ISI د جاسوسانو د راتګ لړۍ ودرېږي، نو پاکستان به هیڅکله افغانان دومره نه ځورول. جبار نعماني د پاکستان یادې کړنې ته په اشارې لیکلي هره سیمه خپل اسرائیل لري. قاسم پاچا بیا لیکلي نو تاسو خو امریکې او ټولې ناټو ته مو ماتې ورکړه، نو اوس مو ولې دې پنجاب ته ملامته ده.